شنونکي د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې شدت او د اوربند ردول د امتیازاتو لپاره ګڼي او د خبرو اترو سست بهیر هم د اندېښنې وړ بولي. د بین الافغاني مذاکراتو د مراسمو د پیل څخه د 10 ورځو په تېرېدا لا هم د حکومت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي پلاو د تخنیکي ټیمونو ترمنځ کاري اصول نه دي نهایي شوي او د دواړو ډلو ویاندویانو په خپلو ټویټونو کې څرګنده کړې چې یو شمېر موضوعاتو باندې لا هم بحثونه روان دي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي وسلوال طالبان او حکومت د افغان وژنې د مخنیوي لپاره څومره ژر چې کیدای شي د بین الافغاني خبرو اترو اصلي موضوعات پیل کړي څو د افغانانو ورکه هیله سوله را پیدا شي. د دوی په وینا مذاکراتي ډلې چې په 10 ورځو کې یوازې کاري اصولو باندې توافق نشي کولی د مذاکراتو اجنډا خو به میاشتې او مذاکرات به کلونه اخلي چې ورسره به سم هر ورځ د لسګونو افغانانو وینې بهیږي او د وطن د ورانۍ پلانونه به پلي کیږي. طالبان غواړي قصداً دغه مسایل وځنډوي ترڅو جګړې ته شدت ورکړي. متاسفانه په تیرو څو ورځو کې جګړې شدت پیدا کړی دی. زموږ ملکي تلفات، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات دا لوړ شوي او د طالبانو موخه د دې نه دا ده چې د مذاکراتو په میز کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د چارو کارپوهان وایي وسلوال طالبان ځکه اوربند نه کوي چې غواړي د مذاکرې په میز کې حکومتي هیئت تر فشار لاندې ونیسي خو د طالب وسلوالو د جګړې تاوان وطن او ملت ته ځي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د مذاکراتو د ځنډ په صورت کې که اوربند ته غاړه نږدي اور کم دې وکړي ترڅو د دواړو ډلو ترمنځ اوسمنیت رامنځته شي او هم به افغان ملت د ارامۍ ساه واخلي. طالبان فکر کوي چې دوی څه لاسته راوړي دي هغه یې په جګړه لاسته راوړي ځکه نو دوی باید نوره جګړه هم وکړي. حقیقت دا دی چې د طالبانو لاسته راوړنې بالخصوص روسۍ لاسته راوړنې او دا چې دوی په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل کېږي د دې علت تر ډیره پورې د سیمې په کچه باندې ځینې تحولاتو د امریکا د نړیوالو تګلارو تغییرو د امریکا په دننه کې د بهرنۍ تګلارې د تغییر خبره وه یو عالم نور مسایلو نو دغه فرصت چې د دغو تحولاتو په نتیجه کې افغانستان ته برابر شوی چې دلته یې سولې یو احتمال پیدا شوی دا باید دوی د دغې غلط فهمۍ ښکار نه کړي او دوی باید دا فرصت په افغانانو ضایع نه کړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 15 ورځو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې له 200 ډیرو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني هم 2 ورځې وړاندې بامیانو ته د سفر پر مهال له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې اوربند ته د غاړه کېږدي. د سولې نړیوالې ورځې په ویاړ ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم د وسلوالو طالبانو د جګړې په شدت اندېښنه څرګنده کړې او له دوی د اوربند غوښتنه کړې ده.